امام غزالی رحمه الله طالبانو یو ډیره دردمنه خبر په احیاء العلوم کې کړي، وایي زه یوه ګیله کوم چې علوم دوه قسمه دي، یو علوم فرض عین دي، یو علوم فرض کفایي دي. ښځه صحیح ده. طالبانو په موږ باندې دا فقه څومره اندازه که درته فرض ده که نه؟ دی څه وایي؟ ولو سألت الفقه عن اللعان والزهار والسبق والرمي لسرد عليك المجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها. وی که یو عالم نه پوښتنه وکړي د لعان او د زهار په اړه، دومره خبرې به درته وکړي که نه، مجلدات جلدونه به ډک سي چې هغه مسلې تر اوسه بیخي ضرورتونه هم نشته ورته، دومره عمر به یې پکې تېر کړی وي. خو ان احتیجه ښه او که احتیاج هم ورته پیدا سي، دغه مسلې نور علما شته ده پکې، په بلده کې نور علما شته، شپه ورځ همدغه متنونه یادولو کې ستړي ژوند تېروي. ویغفل عما هو مهم فی الدین، تر دې نه ډېرې مهمې چې په دین کې دی له هغې نه وایي دوی غافل. لنډې ده طالبانو دی وایي زه تا نه یوه پوښتنه کوم، ملایانو نه ګیله کړې ده، اسلامي امت نه امام غزالي 1000 کاله مخکې ګیله کړې ده په احیاء العلوم کې دی وایي که ته د فقه په میدان کې ورته وایې دومره جزئیات به درته وایي چې هغې ته ضرورت نشته، هغه مسایل بیخي پیښېږي نه، آی به هم ده زده کړي دی به دی وایي چې دا فرض کفایي. خو وایي که ته د اسلامي امت د علماو نه پوښتنه وکړي چې علمي طب خو هم فرض ده که نه، او په پلانکۍ بلده کې ډاکټر څوک ده، نو تا ته به وایي چې اهل ذمه پلانکۍ نصراني هلته ډاکټر ده. تاسو طالبانو خفه کېږئ مه، دا اوس نه لږ مخکې داسې 50-60 کاله مخکې تاسو خپلو سپین ږیرو نه پوښتنه وکړئ ورته افغانستان کې په بازارونو کې ښه ډاکټران څوک وایي؟ هندوان وایي، قسم درته کوم طالبانو دوی وایي. تاسې پوښتنه وکړئ علم طب په اسلامي امت فرض کفایي ده که نه؟ چې فرض کفایي ده په اسلامي امت باندې، څنګه په هغه باب کې هغومره مسایل په تا باندې فرض وي چې هغه او څومره نورې مسایل ته زده کوي. زه تا نه اوس پوښتنه کوم چې ته د حسامي وایې، په دې حسامي کې ناس مفسر اول دا ټول تاسې دلته ناست په سوونه انسانان، دغه ناس مفسر خو ما ته راوښیي، ما نه دي څوک وایي چې دا ما بله ورځ موږ ته راغله پلانکۍ مسله مې، لکه ناس مفسر اول خو د مجتهد کار ده، څوک چې مجتهد وي دا به په کار باندې اچي، نو تا باندې خو د اجتهاد دروازه بنده کړې، تا باندې دغه مسایل زده کول بیا څه دي ته ما ته ووایه. زه تا نه پوښتنه کوم طالب جان، خو ابدي کېږو به نه طالبانو د استدلال په میدان کې به خبر کوو. ته چې سبق ته راووتلې دا 12 کاله یا 10 کاله چې تا علم زده کوو ټول دې په چا کې تېر کړه؟ اکثره عمر طالبانو د موږ منطق او په لفظي تحقیقاتو کې تېرېږي. ښه دا لفظي تحقیقات تر څومره اندازه پورې په ما باندې فرض دي؟ ته ما ته ووایه څومره اندازه پورې چې زه قرآن او حدیث پې باندې ووایم، تا څومره اندازه پورې زده کړي دي؟ آسان ته څه ضرورت ده؟ عبدالغفور لالا ته څه ضرورت ده؟ په مختصرو د متولو د اطول حواشیو ته څه ضرورت ده؟ زه نه وایم طالبانو مه یې زده کوئ، ته چې ورې نارې وهې چې لفظي تحقیقات فرض دي، خو مقدار خو یې راته وټاکه که نه. نن په افغانستان کې طالبانو د سرطان ډاکټران موږ لرو، بیګا تورخم د هغه مریضانو په اړه چې افغانستان کې سرطان دي بې ویزې خوشي کولو اجازه ورکړله. ولې د افغانستان په خلکو باندې د سرطان د ناروغۍ ډاکټران او د هغوی تداوي په چا فرض ده؟ ما ته ووایه. طب فرض ده په اسلامي امت باندې، د طب علم فرض ده، فرض عین ده، وایي فرض کفایي ده، دومره اندازه ډاکټران به وي، خو په هر یو مرض خو نه ده، د هر مرض دپاره په ټول افغانستان کې نن د سرطان ډاکټران شته؟ نن طالبانو د ډېرو پرمختللو مریضانو ډاکټران دلته شته؟ نه دغه په اسلامي امت باندې چې فرض کفایي ده، یو نفر خو ته ما ته راوښیي چې د هغې ډاکټر شته ده، او دلته په لفظي تحقیقاتو کې تر کوم جې لاړلې؟ لفظي تحقیقات ما باندې تر کوم جې پورې فرض دي؟ که اطول و متول و عصام و عبدالغفور ته څه ضرورت ده؟ ته یې ما ته ووایه، ځه که زه غلط شوی یم ته یې ما ته ووایې، نه خوابدی کېږم، نو بیا خو ته یې خواته له مباحو نه، نه خو دا په نارواو کې لګیا یې، ځکه په نارواو کې لګیا یې چې هلته څوک پاتې. اسلامي امت کې موږ داسې ډاکټر نه لرو چې ما ته څوک جوړ کړي. اوس په اسلامي امت باندې واعدو لهم د امر د وجوب دپاره ده که نه؟ تاسې داسې وسله تیار کړئ چې دښمن پې باندې وویروئ. په ټول افغانستان کې نن کلتوس فابریکه شته، نن د راکټ د مرمۍ فابریکه شته، نن په ټول افغانستان کې د زیکویک د مرمۍ فابریکه شته، نن د ډرون طیارې فابریکه شته، نن د باروتو فابریکه شته. ولې قرآن وایي واعدو لهم، خو هلته هم امر د وجوب دپاره ده، فرض ده. نو څنګه په دې علومو کې دومره عمق ته لاړې چې حرام خواته ورغلې، دلته فرض در باندې پاتې وي؟ دا افراط ده که تفرید که دواړه ده؟ ولې موږ طالبانو اسلامي امت هغه طرف ته نه څه کوو؟ او ملا ته نه په مدرسې پورې بډې وهي دلته قرار کښېني وایي بس دا زه اصلاح کوم، دا دومره اصلاح کې اتول راواخله، دا وایي اتول چې پسې راواخلې هغه اتولو طویل راواخله، هغه یې بله شرحه پسې کړې، هغه راواخله. شرقایت باندې طالبانو څه ورته وي؟ یوه حاشیه ده ډېره غټه 4 جلدونو کې ده، وایي شوقیانو 4 جلده کې یوه غټه شرحه ده. هغه امام غزالي څه وایي طالبانو؟ لا يجوز، دی څه وایي؟ ومن فروز الكفاية علم الطب فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه. دا اوس په روزه کې طالبانو دا مریض د روزه وخوري دا دې نه خوري، د کافر ډاکټر شاهدي قبوله؟ خو اسلامي امت کې څوک نشته. اوس امام غزالي زمانه کې اوس هم همداسې ولي، اوس هم همداسې وو طالبانو، اوس هم څه به وایم نه طالبان. هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به؟ طالبانو لاندې دا قد اندرس العلم الدين بالتلبيس علماء السوء. دی وی طالبانو بس علما صرف دې ته متوجه دي چې څنګه مرتبې د قضا ته ورسېږم، چې څنګه زه قاضي سمه، دا علوم ښه زده کړه. او لفظي تحقیقاتو ته دی وایي هیهات هیهات قد، دا امام غزالي قول نقل کوي هیهات هیهات قد اندرس علم الدین، علم دین ختم شو طالبان. که ته وایې ولې مې بزي روانه ده که نه، جامع مبارکه روانه ده که نه، ولې ته نه دا علم دین ده، ولې طب علم دین نه ده؟ موږ نن ډاکټران لرو طالبانو په علم طب کې څومره شاته پاتې یو. ما سره طالبانو په کتابخانه کې د طب یو کتاب د الحاوی فی الطب 10 جلده ده، دا طالبانو 400 کاله دارومدار
د دنیا د طب دارومدار دا کتاب ګرځېدلی عربي ده 400 کاله د دنیا د طب خلکو په دې باندې دې کتاب نه څېړنې اقوال نقل کول کله چې دا کتاب خپلو ژبو ته فرانسویانو امریکایانو برتانویانو خپلو ژبو ته ترجمه کړ اوس طالبانو راووتل چې موږ داسې پوه خلک یو ډاکټران یو تاسې چې زده دي 400 کاله حوي فی الطب طالبانو د دوی ما سره خپل کور کې سته زه دا کتاب لرم طالبان دی څه وایي طالبانو قد اندرس علم الدین بالتلبیس العلماء سوء طالبانو دا علم وړاندې که زه تا نه پوښتنه کوم متول اوس څه شی ده تا چې متول ویلی یو ورځ د قرآن اعجاز ته کېناستلی چې ویلي دي چې راځئ اعجاز پې ثابتوم تاسې نه پوښتنه کوم خو ټولو ویلی متول یو ورځ د قرآن اعجاز ما ته د تشبیه د استعارې فرق وکړه زه دا اوس استعاره او تشبیه او تمثیل راته ووایه که د مدینر بچی ځه کم حالت مو ده د الله په خاطر طالبانو د دې تیارو نه راوځئ غرقېږئ هغه شي ته متوجه سئ چې امت مسلمه ته پای دی څه وایي بالتلبیس علماء سوء فالله المستعان واليه الملاذ في ان يعيذنا من هذه الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان نن شیطان موږ پسې خاندي کنه الله موږ ته په غوسه ده زه نه وایم طالبان امام غزالي وي دغه علوم چې موږ پرېښي طالبانو فالله المستعان واليه الملاذ الله ته پناه ده في ان يعيذنا من هذا الغرور دغه غولېدل چې موږ دومره سخت غولېدلي یو الذي يسخط الرحمن رحمان یې په غوسه کړی ده چې الله ده طب چې فرض علم د پرېښی مو ده موږ نن د سرطان ډاکټر نه لرو د هر پرمختللي مرض ډاکټر نه لرو په اتولو په متوال کې موږ دکتوران لرو فایده یې څه شی ثابت کړي چې علمي دایره دی ورځ کې نولي خلکو ته دی ویلي چې راسه زي لفظي اعجاز قسم زه به هغه ښځه پیدا کړم طالبانو مصري یوه ښځه د قرآن په اعجازونو باندې قسم په الله که په افغانستان کې داسې ښځه داسې ملا وي لکه هغې ښځې ته چې الله په مصر کې کم علم ورکړی داسې چېرته ولاړي طالبانو داسې جګې ولاړي به د قرآن په یو جي باندې بحث وکړي داسې اعجازي بحث کوي طالبانو قسم په الله زه خپل ځان ته شرمېږم دا ډېر وخت کېږي ما نه مرکه سوې ده په دې فیسبوک مصري ده طالبانو دومره خطرناکه ښځه ده که نه داسې پخه ښځه ده ورته حیرانه به سي طالبانو چې الله څومره لوی علمیت دې ته ورکړی په اعجاز کې خیر د طالبانو تاسې هم کوشش راسره وکړئ چې هغه ښځه را پیدا سي مصري زه به یې وکړم چې را پیدا سي په انټرنېټ کې تاسې یو دوه درې درسونه واورئ که نه بیا په خپلو علماو باندې مو واورئ چې موږ ته شرم ده که نه ده شرم ما ورته هغسې اعجاز بیانولی څه وایي طالبانو الله دې موږ له دې غولېدلو نه وساتي الذي يسخط الرحمن نن رب موږ ته غوسه ده که نه تر ټولو نه بالقوه ډېر مالداران یو او بالفعل ډېر غریبانان یو ويضحك الشيطان شپه وره شیطان راته خاندي تاسې خو وایي چې موږ هغه دین والو ليظهره على الدين كله هلته ولې نه وینئ په غزا کې ولې لیوزئ 20 کاله ولې په امریکایانو بمبارونه در باندې کول ذلیل مخلوق یې غریب یې مدرسو ته چندې سوالونه کوئ ولې لیظهره على الدين كله نن شیطان راپورې خاندي که نه راپورې خاندي ان کومو علومو نه ځان شاته کړی ده که موږ طالبانو نن په علم طب کې په علم د صنعت کې په دې ټولو علومو کې موږ پوخ وای شیطان به موږ پورې خندل که موږ به دوی پورې خندل څه بې علمه خلک دي نه پوهېږم زه چې هسې که په ځان یې نه منئ طالبانو هغه نو بیا دې الله پاک په تاسې هم رحم وکړي طالبانو طنطاوي بیچارهګۍ وایي یوه خبر کوي وایي نن ټوله دنیا کیمیاو طبیعتو رڼاو برقو وسپنه دا ټوله دنیا دا علم د حشراتو د نباتاتو دا ټول کاپیرانو په لاس کې اخیستي نابغګان په دې علومو کې نن دوی دي عنوان یې د هل فی الاسلام نابغون په اسلام کې نابغګان شته چې نوي ابتکارات وکړي ليسوا عندنا وانت ايها الامام تقول ان الدين ضاعت وایي ته وایي چې دین ضایع سو وانا اقول لك ان كثيرا من اهل البلاد لا يعلمون ان هذا من الدين وای ته خو وایې چې دین ضایع سو وایي زه وایم چې نن په اسلامي وطن کې علما داسې وایي چې دا علوم بیخي د دین نه دین نه دا به څه کوي بیا دی وایي ما ته یو ورځ یو سړی له هند نه راغی جمال الدین نومېده وایي ما فتوا وغوښتله چې علم د جغرافیې او د تاریخ زده کول څنګه دي وایي ما ورته ویلې چې دا فرض کفایي دي وایي ما ته ویلې ان علماء بلدي حرموا هذه العلوم ویلې تاریخ او جغرافیه چا ویلې چې فرض دي دا بیخي د دین نه دین وایي ته به ښه پرمختګ وکړې چې کله دې علومو ته فرض ونه وایه ته به ښه تاریخ وپېژنې ته به ښه د چنګیز خان له حالاتو نه خبر سې چې څومره ظلمونه یې کړي او کلک مقاومت په دې خطه کې چا ورسره کړی ده دې به تا ته پته ولګېږي ته د جغرافیې په اړه معلومات نه لرې بیا وروسته درته وایم طالبانو چنګیز خان ولې راپورته سو ولې جنګ وکړو علت یې دا و چې ملیانو جغرافیه نه وزده بیا وروسته درته وایم